ټولو افغانانو ته زړه د کومې مبارکي وړاندې کوم. واقعا بیګا چې کوم کرکټ میچ وشو د افغانستان او د سریلانکا ترمنځ درېیمه شلاوریزه لوبه، یعنی واقعا ډېر یو جذباتي لوبه، ډېر یو زبردسته لوبه وشوه چې په هغې کې د سکور کارت ته راځمه چې چا ښه لوبه وکړله. دغسې لوبې موږ تمه لرو د افغانستان د ټیم څخه، ځکه چې همیش موږ وایو حتی چې نړیوال ورباندې غږیږي چې افغانستان په T20 کې یو ټیلنټډ ټیم ده، یعنی ښه لوبغاړي لري. هر یو لوبغاړي چې دی د افغانستان په T20 کې د ښه هیټ کولو وړتیا لري، هغه که رحمان الله ګربز وي، که حضرت زازی وي، که نور لوبغاړي وي. یعنی په T20 ټیم کې افغانستان یو ښه ټیم ده، یو پاورفل ټیم ده. خو دا چې کوم 2 میچونه په T20 کې وبایلل، 3 میچونه په ODI کې وبایلل، ټیسټ لوبه یې وبایلله، نو هغه په هر صورت یعنی په افغانستان واقعا په ټیسټ لوبو کې خو دومره تمه هم نه لرو، ځکه چې دومره قوي نه ده، او ODI لوبو کې هم باید موږ ونه ګټلې وی که یو څو لوبې، خو هغې کې بدبختانه چې کوم لوبه ونه ګټله. او همدارنګه دغه تیر کوم 2 میچونه چې وشول د T20، نو خوشبختانه په اخر به ښه و چې دغه درېیم لوبه موږ وګټله. دغه 2 لوبې چې کوم مخکې تېرې شوې T20 لومړنۍ لوبه او دویمه لوبه، نو په هغې کې د افغانستان لوبغاړو بعضې ډېرې غلطیانې وکړلې چې همغه غلطیانو نتیجه وه چې دغه 2 لوبې هم دوی سر په سر وبایللې. نو بیګا چې کومه لوبه وه، واقعا رحمان الله ګربز وګورئ تاسې، او همدارنګه حضرت زازی چې دغه دواړو اوپنرانو لوبه تر یو حده پورې وړې وه. نو ورپسې چې بیا کوم نور لوبغاړي راغلي دي، هغوی هم بیا ښه بیټینګ کړې ده هر یو. نو هر وخت چې د یو ټیم اوپنران یو ښه سټارټ اخلي، په شروع کې ښه منډې ترلاسه کوي، تر 8 9 10 اورو پورې هغوی ودرېږي. نو ورپسې چې بیا نور کوم لوبغاړي راځي، حد اقل چې هغوی 15 20 25 منډې هم هر یو لوبغاړي ترلاسه کړي، یو ښه هدف ترلاسه کیږي. لکه څنګه چې دغه ښکاره مثال دغه بیګانۍ میچ ده. نو راځو په دې کې دا ګورئ حضرت الله زازی چې کوم یو ده، د په 22 بالو باندې 45 منډې کړي دي، 6 څلوریزې او 2 شپږیزې. نو حضرت زازی بعضې وخت کې ګورئ داسې ښه لوبېږي، ښه وړتیا لري، خو دی چې لږ په ځان باندې کار وکړي، او وزن یې ډېر شوی ده، نو هغه په وزن باندې کار وکړي، لږ ورزش وکړي، وزن یې باید لږ کم کړي، که نه ښه هیټر لوبغاړی ده. نو بیګا یې ښه لوبه کړې ده چې 45 منډې ترلاسه کړي دي. نو ورپسې رحمان الله ګربز تاسې وګورئ چې په 43 بالونو باندې 80 منډې ترلاسه کړي دي، یعنې واقعا دی هم ښه سټیبل ودرېدلی ده. 80 منډې په T20 کې یعنې ډېر زبردستې منډې کړي دي هم. بیګا یې لږ حوصلې څخه هم کار اخیستی، یعنې ماشاءالله ښه منډې کړي، فقط 1 شپږیزه. اکثر چې دا میدان ته کوزیږي، نو دا کوشش کوي چې سم هیټ وکړي، هر بال شپږیزه او څلوریزه کړي، خو بیګا لږ حوصلې څخه کار اخیستی دی. نو چې دغسې حوصلې څخه کار واخلې، نو هر وخت کې موږ کولی شو چې یعنې یو ښه سټارټ واخلو په اوپننګ کې. نو دی هم په 43 بالونو باندې 80 منډې کړي دي. نو ورپسې ابراهیم زدران چې دی کپتان هم ټاکل شوی په دغه لوبو دپاره، نو 9 بالونو باندې 10 منډې. په دغه لوبو کې ابراهیم زدران نو چندان داسې خاص کوم کارکردګي نه ده کړې. نو په 9 بالونو 10 منډې، فقط 1 څلوریزه دی وهلی ده. نو ورپسې عظمت الله عمرزی تاسې وګورئ چې په 23 بالونو باندې 11 منډې. دا خو بیخي داسې یو آوټسټینډینګ پلیر ده. کوم وخت نه چې دا افغانستان ټیم ته راغلی ده، واقعا د خپل هغه وړتیا دی ښودلی ده چې څه رقم یو وړتیا چې باید یو آلراونډر ولري، لکه هندوستان چې هاردیک پانډیا ده، یعنې واقعا هغه ښه بولینګ کوي او په بیټینګ کې هم ښه هیټر ده. نو همغسې مثال زه دې ته هم ورکولی شم چې عظمت الله عمرزی لکه د افغانستان یو ملا تیر بلل کېږي په ټیم کې، خصوصا په آلراونډرانو کې. نو دی هم په 23 بالونو باندې 11 منډې کړي دي چې 3 څلوریزې پکې شاملې دي. نو ورپسې محمد نبي وګورئ چې په 14 بالونو باندې 16 منډې کړي دي، 1 څلوریزه یې وهلې ده. نو دا ناټ آوټ پاتې شوې ده. نو ورپسې کریم جنت په 1 بال 0 هېڅ کومه منډه نه ده کړې. ورپسې محمد اسحاق په 8 بالونو باندې 14 منډې، نو 1 څلوریزه او 1 شپږیزه. دا محمد اسحاق چې کوم هغه شاته چې کوم یو شاټ وهلی ده، ډېر یو زبردست، چې هغه شاټ ګورئ هغه غټ غټ بیټسمینان نشي وهلی. نو اکثر میکسویل هغسې شاټونه وهي، ایبي ډیولر هغسې شاټونه وهي، او رحمان الله ګربز هغه شاټ په وهلو کې ښه مهارت لري. نو دا یو نوی لوبغاړی ده، که چېرته داسې لوبغاړو ته چانس ورکول شي په ټیم کې، انشاءالله چې د افغانستان آینده به نور هم ښیي. نو دا د بیټینګ کارډ و زمونږ. نو ورپسې راځو، نو چې چا کومې وکټې اخیستې دي، نو د سریلانکا په سریلانکایانو انجلو میتیوس تاسې وګورئ، نو 2 اوره کړي، په 2 اورو کې 21 منډې ورکړي دي. نوان
تشاره وګورئ په 4 اورو کې 48 منډې کړي دي، په 4 اورو کې 48 منډې ورکړي دي، هیڅ کومه وکټ هم نه ترلاسه کړی. نو میتیوس متیشا پتیرانا نو د 4 اورونو کې 42 منډې ورکړي دي، 2 وکټې ترلاسه کړي دي. ورپسې اکیلا دننجای 4 اورونه کړي دي، 30 منډې ورکړي، 2 وکټې یې ترلاسه کړي دي. ورپسې ویننډو حسرنګا په 4 اورونو کې 15 منډې ورکړي دي او 1 وکټه یې ترلاسه کړې ده، دا یې هم ټاکولې ده. نو ورپسې داوسن شاناکا نو د 2 اورونو کې 14 منډې ورکړي دي، هیڅ کوم لوبغاړی نه ده سوځولی. نو ورپسې راځم بیټینګ کارت دی سریلانکا بیټینګ کارت چې د هغو کې چا ښه بیټینګ کړی ده. ورپسې پاتوم نسنګکا ریټایرډ هرټ نو دا ژوبل شوی ده، نو په 10 بالونو باندې 80 منډې ولا د ښه ودرېدلی، دا هم دې ښه منډې کړي دي چې 8 څلوریزې او 2 شپږیزې شامل دي د دې په خپل بیټینګ کې. ورپسې کوشال مینډز ده چې کیچ شرف الدین اشرف بای فرید احمد چې دا فرید ملک لخوا سوځول شوی، 14 بالونو باندې 14 منډې کړي دي، نو دا یې نه دی پرېښی چې په سټرایک ودرېږي، ژر یې سوځولی. ورپسې کوشال پریرا ده چې په 2 بالونو باندې 0 دی، هیڅ کومه منډه نه ده کړې، نو دا محمد نبی د خوا سوځول شوی ده. ورپسې صادیرا چې د دوی بل لوبغاړی ده، نو دی په 12 بالونو باندې 23 منډې کړي دي چې 28 بالونه یې لوبولی دي، یوازې 2 څلوریزې او 1 شپږیزه یې وهلې ده. ورپسې کامینډو مینډز نه دا بیخي ناټ آوټ پاتې شوی ده، 15 منډې ناټ آوټ په 9 بالونو باندې، البته 7 څلوریزې او 2 شپږیزې وهلې دي، نو دا تر اخره پورې ودرېدلی ده. نو ورپسې انجلو میتیوز ده چې دی په 15 بالونو باندې 4 منډې کړي دي، نو دی نه کومه شپږیزه وهلی نه کومه څلوریزه وهلی ده. ورپسې ډاوسن چاناکا ده چې رن آوټ دی، رن آوټ شوی ده، نو 8 بالونو باندې 14 منډې کړي دي، نو په 14 منډو کې دی ظالم 1 څلوریزه 1 شپږیزه 10 منډې خو په څلوریزه شپږیزه باندې کړي دي. نو ورپسې اکیلا دننجای دی ناټ آوټ پاتې شوی ده، په 1 بال او 1 بال یې لوبولی او څلوریزه یې وهلې ده. یعنی آخري اور دومره یو جالب اور شوی و چې تقریبا ولا آخري اور کې ډېرې زیاتې منډې هم اخیستي، په لاس بال هم شپږیزه وهلی ده. اوس راځم د افغانستان بولینګ کارت ته چې چا ښه بولینګ کړی ده. وفادار مومن تاسې وګورئ په 3 اورو کې 15 منډې او دا سم ټاکولی ده، هېڅ کومه وکټه هم نه لري، کومه وکټه نه ده ترلاسه کړی. نو ډېرو غوښتنه همدا وه چې وفادار محمد د ټیم ته راشي، دا د ټیم ته راغی خو بېګا چندان بیټینګ نه ده کړی. نو ورپسې راځو عظمت الله عمرزی د 4 اورونو کې 42 منډې کړي دي، هېڅ کومه وکټه دی هم نه ده ترلاسه کړی، نو دا یې هم ټاکولی ده، نو 10 څخه یې ورځې بره ده. نو ورپسې فرید احمد نو فرید ملک چې دی په 2 اورو کې 10 منډې ورکړي دي، اوهو دی خو بیخي ډېرې زیاتې منډې ورکړي، 2 اورو کې 10 منډې فرید ملک ورکړي دي او فقط 1 وکټه ترلاسه کړې ده. ورپسې نور احمد 4 اورونو کې 30 منډې ورکړي، فقط 1 وکټه لري. نو ورپسې محمد نبی وګورئ چې 4 اورونه 15 منډې او 4 اورو کې 15 منډې ورکړي او 2 وکټې ترلاسه کړي دي، یعنې یوازینی لوبغاړی محمد نبی ته چې 2 وکټې ترلاسه کړي دي. نو قیس احمد په 2 اورونو کې 18 منډې او 1 وکټه، ډېر ښه بالینګ یې ترسره کړې ده نورو په پرتله. نو اکانومي 8.50 نو 8.50 اکانومي کې دې بالینګ کړې ده. کریم جنت په 1 اور کې 9 منډې، نو کریم جنت فقط 1 اور کړی ده. نو دا د افغانستان او د سریلانکا د درېیمه شلاوریزې لوبې هغه خلاصه وه چې مکمل ما تاسو سره شریک کړه. نو واقعا ښه لوبه ترسره شوې ده، نو هیله ده چې بس آینده همدغسې سټیبل دوی پاتې شي، کوم غلطیانې چې دوی په میچونو کې کوي هغه غلطیانې بیرته تکرار نه کړي، نو خپلو غلطیانو څخه باید دوی درس واخلي، ځکه چې ورپسې موږ ورلډ کپ ته تیاری نیسو، ورپسې ورلډ کپ را روان ده، په هغه ځای کې په ورلډ کپ کې باید ښه استعداد ورته وښیو، ښه میچونه باید وکړو، داسې نه چې دغه د 40 میلیونه افغانانو چې هغوی چې کوم احساس لري، کوم مینه چې کرکټ سره لري، نو خدای نخواست چې هغوی زړونه مات نه شي، لکه څنګه چې دغه سر په سر څو میچونه موږ وبایلل په دغه سیریز کې، نو ټول افغانان خفه وو واقعا. خو دا هم نه ده پکار چې لوبغاړو پسې هغه بد رد ویل هم نه ده پکار، خو بعضې وخت کې سړی په احساساتو کې راشي، نو یو بعضې الفاظ د هر چا د خولې نه وځي، خو دا د دوی د هغه د مینې د وجې نه وي چې دوی دومره د کرکټ سره دومره مینه لري چې نو چې بعضې وخت کې سر په سر دغسې میچونه بایلل کېږي، نو طبعا د
د خولې نه بعضې وخت کې داسې ګډوډ الفاظ ولي، خو بیا هم په کار نه ده، الفاظ وځي خو بیا هم په کار نه ده. باید په هر حالت کې باید خپل ټیم موږ تشویق کړو تر څو دوی ښه لوبې ترسره کړي، باید یو ښه مورال واخلي